السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول راته روغ جوړ او د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. دوستانو زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو چې موږ او تاسو په افغانستان کې ټیک ټاک آی ډي راخلاصه کړو یا ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو. دا چې ډېرو ملګرو مو پوښتنه کړې وه چې موږ غواړو ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو خو مګر نشو کولی په افغانستان کې په الحال راخلاص کړو. نو دوستانو انشاءالله دې ویډیو کې به تاسو وکولی شئ ویډیو تر پایه پورې وګورئ چې تاسو په افغانستان کې هم ټیک ټاک آی ډي راخلاصولی شئ او تاسو کولی شئ له ټیک ټاک څخه استفاده وکړئ. نو ملګرو دا چې ویډیو اوږدېږي، ویډیو موږ اکاونټ جوړوو بیا ویډیو اوږدېږي، په ویډیو باندې فایل کوو. خو مخکې له دې چې ملګرو په ویډیو باندې فایل وکړو، په ډېره مهربانۍ سره هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. دوستانو په ویډیو باندې فایل کوو. دوستانو دا چې په الحال ټیک ټاک په افغانستان کې کار نه کوي، د دې لپاره به تاسو دغه یو اپلیکیشن چې دی دغه لینک به ما تاسو ته ټیلیګرام چینل کې اچولی وي. له هغې ځای به تاسو ډاونلوډ کړئ، تقریبا 2 MB مصرف پرې راځي او ټیلیګرام چینل لینک به ما تاسو ته همدې ویډیو ډسکرپشن کې درکړی وي. له هغه ځای تاسو کولی شئ ډایرکټ زما ټیلیګرام چینل ته لاړ شئ او دغه اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. دوستانو دغه اپلیکیشن مو چې هر کله ډاونلوډ کړ زما له ټیلیګرام چینل څخه لومړی به ملګرو تاسو دا راخلاص کړئ. زه همدې اپلیکیشن باندې یو ځل کلیک کوم. دغه اپلیکیشن چې دی زه به یو ځل ورباندې کلیک وکړم او دا به تاسو له ټیک ټاک سره کنیکټ کوئ. دوستانو دغه صفحه لږ څه لوډینګ اخلي خو تاسو ورته انتظار وکړئ. دا دی دوستانو زموږ دغه صفحه چې ده راخلاصېږي. دوستانو تاسو ته ډایرکټ دا صفحه راځي، دلته تاسو په کنیکټ باندې ورته کلیک واخلئ. دوستانو هر کله چې تاسو دا کنیکټ کړه له دې ځای به تاسو ووځئ. اوس به تاسو ټیک ټاک ته راځئ ملګرو. دا دی زه ټیک ټاک راخلاصومه. دوستانو اوس تاسو ته دلته ښکاري چې زه ټیک ټاک په الحال اکاونټ نه لرم او اوس غواړم چې ټیک ټاک اکاونټ را جوړ کړم. دوستانو دغه اوس غواړم چې ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړم. دوستانو دغه ویډیوګان تاسو ته دلته ښکاري، تاسو ته حتما دا پوښتنه پیدا کېږي چې تاسو مخکې ټیک ټاک اکاونټ لرئ. نو دوستانو دا تاسو ته هم درکوي چې تاسو یوازې له ټیک ټاک سره بلدوي چې ټیک ټاک دا ډول ویډیوګانې وي او دا ډول تاسو کولی شئ ټیک ټاک بل چې ویډیوګانې وګورئ او تاسو خپله ویډیوګانې پورته کړئ. دوستانو اوس لاندې تاسو ته یو آپشن ښکاري همدې نه چې دوستانو تاسو کلیک وکړئ تاسو ته بیا معلومات کېږي چې زه اکاونټ نه لرم. دوستانو دا دی زه هیڅ اکاونټ نه لرم او اوس غواړم چې اکاونټ جوړ کړم. نو دوستانو د دې لپاره که تاسو پخوانی اکاونټ راخلاصوئ، ټیک ټاک تاسو اکاونټ لرئ، نو already have اکاونټ باندې ورته کلیک واخلئ، پورته تاسو ته لیدل کېږي. او که غواړئ چې نوی اکاونټ جوړ کړئ نو لاګین باندې لاندې تاسو ته ښکاري همدې نه ورته کلیک واخلئ. دوستانو اوس دلته تاسو ته 4 برخې راځي: یوز فون، ایمیل، یوزر نیم او بل یا دلته تاسو ته لیکلي چې تاسو له کوم نګاه څخه غواړئ هغه وبخښئ ټیک ټاک ډېر خلاصه کړئ. آیا د موبایل له لارې موبایل شمېرې له لارې او که د ایمیل له لارې او که د فیسبوک او ګوګل او که ټویټر لارې. دا 5 واړه طریقه تاسو کولی شئ ټیک ټاک اکاونټ راخلاص کړئ. نو ملګرو ښه به دا وي چې تاسو جیمیل له لارې راخلاص کړئ. نو ملګرو ګوګل له لارې دا چې ګوګل کې زموږ ایمیلونه تیر ثبت وي په همدې اساس موږ غواړو چې د ګوګل له لارې راخلاص کړو. نو دوستانو اوس زه په ګوګل باندې ورته کلیک کوم. دغه ګوګل باندې اوس زه کلیک کوم. دې نه مو ملګرو چې هر کله کلیک واخیسته دلته به تاسو یو ایمیل ورته انتخاب کړئ. دوستانو زه غواړم دغه ایمیل ورته انتخاب کړم. دا مو ملګرو چې هر کله انتخاب کړو موږ ته دغه ډول انټرفیس راځي او دلته به تاسو خپله د زیږېدو نیټه ورته انتخاب کړئ. تاسو ته پورته هم لیکلي دي دې ځای کې when is your birthday. دوستانو تاسو به دلته د زیږېدو نیټه ورته انتخاب کړئ. که تاسو دقیقه نه وي، تاسو ته دقیق معلومات نه وي، نو تاسو چې هر ورته انتخاب کې مشکل نشته. یا به ملګرو تاسو په نیکسټ باندې ورته کلیک واخلئ. دا مو هر کله دوستانو چې نیکسټ کا موږ ته یوه بله انټرفیس راځي. لږ صبر کوئ دوستانو. دلته تاسو ته د جیمیل هغه کوم نوم چې دی هغه راځي او بیا به تاسو په کریټ باندې ورته کلیک واخلئ. کریټ باندې مو چې هر کله دوستانو کلیک واخیسته دغه صفحه چې دا به تاسو ورته الاو کړئ. ملګرو دا مو چې هر کله الاو کړه اوس زه غواړم دوستانو اوس تاسو کولی شئ فیسبوک سره هم وتړئ. نو زه نه غواړم چې فیسبوک سره وتړم او دا صفحه چې ده نه غواړم چې فیسبوک سره یې وتړم خپله د ټیک ټاک آی ډي. یا به دوستانو تاسو لاندې راشئ.
دوستانو تاسو به لاندې راشئ د می اپشن چې دی دې نه به تاسو کلیک وکړئ. دلته اوس تاسو ته معلومات کیږي دوستانو چې زموږ آی ډي جوړه شوه. تاسو ته پورته هم نوم لیدل کیږي دې ځای کې. دا نوم چې دی دا زموږ د جیمیل نوم دی، دا تاسو ته لیدل کیږي او زموږ اکاونټ چې دی جوړ شو. اوس غواړم دوستانو عکس ورته انتخاب کړم. د عکس دپاره به دوستانو تاسو دغه پورته که اپشن چې دی زه په دې نه ورته کلیک کوم او تاسو به هم دغه کلیک کړئ. دا مو دوستانو هر کله چې کلیک کړئ دلته تاسو ته د قلم نشان چې دی همدا به ورته کلیک کړئ. دوستانو زه یو ځل عکس ورته انتخابوم، تر هغې به ویډیو سکیپ کړم. دا دی ملګرو موږ عکس هم ورته انتخاب کو. تاسو ته پورته هم ښکاري چې موږ عکس فلحال انتخاب کړی دی، دلته تاسو ته ښکاري. او اوس ملګرو دلته لاندې تاسو ته یو څه برخې لیکلي دي فالو. دا اپشن دوستانو تاسو کولی شئ دغه له دې ځایه هم فالو کړئ او تاسو هم کولی شئ خپل ملګري له دې ځای څخه په ټیک ټاک یا فالوورز له دې ځای څخه هم تاسو کولی شئ زیات کړئ. نو ملګرو دا تاسو ته هر ټایم درکوي چې له ریاستونو کې چې تاسو له دې ځایه خپل فالوور زیات کړئ. دوستانو نور سیټینګ چې دی به په انشاءالله راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته ښایم، خو یوازې د ویډیو د پورته کولو لپاره چې تاسو ټیک ټاک د خپل عکسونه ویډیوګانې پورته کوئ، د دې لپاره به ملګرو تاسو په پلس علامه چې ده همدې نه مو ملګرو تاسو کلیک وکړئ. دې نه مو دوستانو چې هر کله کلیک به اخیسته دغه صفحه به تاسو هم ورته الاو کړئ. دا مو دوستانو چې هر کله الاو کړه تاسو ته دغه ډول انټرفیس راځي او تاسو دلته کولی شئ چې بیا له دې ځای څخه تاسو ته اپلوډ یې لیکلی وي، له همدې اپلوډ څخه تاسو ورته خپل عکسونه ویډیوګانې له دې ځای څخه ورته پورته کړئ. دوستانو له دې ځای څخه تاسو کولی شئ چې اوس عکسونه ویډیوګانې پورته کړئ. دا د ملګرو زموږ ویډیوګانې عکسونه هر څه له دې ځای تاسو کولی شئ چې پورته کړئ. نو دوستانو زه نه غواړم چې کوم عکس ویډیو ورته اپلوډ کړم او دغه وه زموږ ویډیو چې څنګه کولی شو ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو. نو ملګرو ډېره مهمه او ضروري ویډیو ده، که بیا هم کومه پوښتنه لرئ کولی شئ له موږ سره ویډیو کمنټ کې شریکه کړئ او ټلګرام چینل کې کولی شئ تاسو له موږ سره شریکه کړئ. نو دوستانو نور له تاسو څخه اجازه غواړم په وروستۍ کې بیا هم هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم مخکې ملګرو سره شیر کړئ.